درنو او خوږو لیدونکو، نن درته د یوې افغانې خور په زړه پورې داستان لرم. هیله ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. یوه پیغله جنۍ چې نوم یې ریزه ګل وه، د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکې وه. هغه د دماغي ستونزو له امله خپلې کورنۍ له کوره ایستلې او شړلې وه. دې ښځې وروسته د کندوز ښار ته پناه یوړه. د ښار په کوڅو، دوکانو، یو ځای او بل ځای به یې شپې تېرولې. په دې لیونتوب کې هم د وحشت او دهشت په لوی ښار کې ورباندې ډېرې ناوړه کړنې ترسره شوې. له همدې امله 5 ځله حامله شوې ده، چې 3 ماشومان یې مخکې له وخت څخه دنیا ته مړه راوړي او 2 اولادونه یې ژوندي او پر خپل وخت پیدا شوي دي. په ژوندیو اولادونو کې یو ورڅخه اوبو غرق کړ او له خپلې لیونۍ مور څخه بیل شو، او بل زوی یې له لوږې په یوه خونه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. وایي چې د خپل زوی مړ جسد یې نږدې 1 اونۍ له ځانه سره ساتلی و او چاته یې نه ورکاو چې خاورو ته یې وسپاري. بالاخره ریزه ګل د خوب په حالت کې ده او د زوی مړ جسد یې په پټه خلک ورڅخه وړي او د ښخولو بندوبست یې کوي. کله چې ریزه ګل د خوبه ویښیږي نو چغې وهي. په لارو او کوڅو کې د خپل مړ ماشوم لټون پیلوي، خو بیا یې نه ویني. هغه د خپل ژوند 11 نور کلونه هم د انسانانو په شکل کې د وحشي ځناورو په منځ کې تیروي. ماشومان یې په لارو کوڅو کې په تیږو او ډبرو ولي، او یوه ورځ یې د کوم ماشوم لخوا د ډبرې په ویشتلو سره یوه سترګه هم له منځه ځي او د تل لپاره ړندېږي. بالاخره ریزه ګل د زیات یخ او ناروغۍ له امله مړه کېږي او د تل لپاره د دې نامرده، بېرحمه او ناځوانه دنیا او خلکو څخه د حق دایي ته لبیک وایي. د ریزه ګل د ښخولو لپاره د کندوز له ښاروالۍ څخه مرسته غوښتل کېږي ترڅو د تکفین بندوبست ورته برابر کړي، خو ښاروالۍ له دې کاره په شا کېږي. وروسته د سیمې یو غیر مسؤل قومندان د هغې د جنازې او تکفین کار په غاړه اخلي او خاورو ته یې سپاري. نو درنو لیدونکو، تر خپل وسه هر چا سره کومک وکړئ، او که کومک نشئ کولی نو د چا ازار هم مه اخلئ.